کم سړی که په دغه وخت کې د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق کې زندگی تیروله دا داسې دی لکه د سیلاب په وخت کې چې د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کښېنستی نو هغه نجات پیدا کوي که نه پیدا دا سړی به هم نجات پیدا کوي او کم سړی که له دې کښتۍ څخه پاته سو د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق کې زندگی نه وګرځوله نو دا دی دی لکه د نوح علیه السلام له کښتۍ چې پاته سي هغه غرق سول که نه سول غرق دا به هم غرق کېږي او جناب محمد رسول الله زموږ د ګردې زندگی امام دی او که زموږ زندگی د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه وه دا زندگی الله پاک نه قبلوي نو دا دی دی لکه د نوح علیه السلام له کښتۍ چې پاته سي هغه غرق سول که نه سول غرق دا به هم غرق کېږي او پنځم خصلت نبی علیه السلام د مسلمان قوم بیان کی چې د مسلمان قوم به صفت دی چې دی به پر رسم او پر رواج باندې به زما و سنتو ته ترجیح ورکوي د قوم د برادرۍ د علاقې رسم او رواج دا به زما د سنتو په مقابله کې پرېږدي زندگی به زما د طریقې مطابق تیروي علما کرام لیکي ګوره موږ چې دا لمونځ کوو جماعت نو یو امام یې چې دا امام که پر قیام و موږ ګرده پر قیام که امام رکوع لره ولاړی موږ ګرده رکوع لره که امام پر سجده و موږ ټوله پر سجده باندې که چیرې په دې جماعت کې یو سړی دا رقم یي چې امام رکوع لره ځي دی پر قیام چې امام سجدې لره ځي دی پر رکوع یا پر قیام د دا سړي لمونځ صحیح دی نه دی صحیح ولې د امام مخالفت یې وکړي لیکن دا امامت صغرا دی چې زموږ لمونځ د امام په مخالفت کې نه صحیح کېږي او جناب محمد رسول الله زموږ د ګردې زندګۍ امام دی زموږ د ګردې زندګۍ امام جناب محمد رسول الله دی که موږ په کور کې یو که موږ د باندې یو که په کاروبار کې یو که غمی که شادی که زموږ انفرادي زندگی که زموږ اجتماعي زندگی زموږ امام جناب محمد رسول الله دی هغه خوراک څنګه کوي د هغه مطابق خوراک کول هغه په کور کې څنګه زندگی تیروله هغه رقم زندگی تیرول هغه له همسایه سره څنګه سلوک و هغه رقم سلوک خپلول نو دا دین اسلام بیا الله پاک له موږ څخه قبلوي او که زموږ زندگی د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه وه دا زندگی الله پاک نه قبلوي اوس دا د سهار لمونځ دی 2 رکعته فرض موږ طی کوو نو که یو سړی راولاړ سو د 2 رکعتو بجایه 4 رکعته کول اضافه یې کې وکړه په کار د دا خو نو نور و الله پاک ته ورنږدې سي ولې خو قیام یې هم زیاته سوه رکوع یې هم زیاتې سولې سجدې هم زیاتې سولې لیکن ته یې ووایاست که یو سړی د سهار لمونځ د 2 رکعتو بجایه 4 رکعته کوي د دا سړي دا لمونځ صحیح دی نه دی صحیح ولې ځکه دا لمونځ د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه دی نو چې یو لمونځ د نبي علیه السلام د طریقې مطابق نه سي دا لمونځ الله پاک نه قبلوي دا زموږ ستوی دا زندگی کم د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه وه دا زندگی الله پاک نه قبلوي او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي دا د نبی علیه السلام سنت او طریقه دا په مثال د نوح علیه السلام د کښتۍ سره ده چې کله سیلاب رالی کم خلق چې د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کښېنستل هغو نجات پیدا کوي که نه کوي پیدا او کم خلق چې له کښتۍ څخه پاته سول هغه غرق او تباه سو که نه سو تباه دا د نبي علیه السلام طریقه دا د نوح علیه السلام کښتۍ ده د فتنې او د فساد چې د بېدینۍ سیلابونه را روان دي کم سړی که په دغه وخت کې د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق کې زندگی تیروله دا داسې دی لکه د
سیلاب په وخت کې چې د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کښېنستی نو هغه نجات پیدا کوي که نه پیدا دا سړی به هم نجات پیدا کوي او کم سړی کله دې کښتۍ څخه پاته سو د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق یې زندګي نه وګرځوله نو دا دی دی لکه د نوح علیه السلام له کښتۍ چې پاته سي هغه غرق سول که نه سول غرق دا به هم غرق کېږي په یو روایت کې نبی علیه السلام فرمایي کم سړی چې زما د سنت او زما د طریقې مطابق زندگی تیروله الله پاک یې په څلورو طریقو سره نازوي په څلورو طریقو سره الله پاک انعامات ورکوي یو انعام دا ورکوي چې د نیکو خلکو په زړو کې الله پاک د دا سړي محبت اچي نیکان خلک دینداره خلک د دې به له تا سره محبت دي که تا د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق زندگی تیروله نیکان خلک چې تهجد ته راپورته کېږي تا ته به دعاوې کوي دی که پر بیت الله شریف یې ګرځېدی طواف یې کوئ دی به تا دپاره دعاوې کوي له تا سره بې محبت دي دویم نبی علیه السلام فرمایي کم سړی چې زما د طریقې مطابق زندگی تیروي د فاسقانو د فاجرانو په زړو کې د دا سړي الله پاک رعب او دبدبه اچي د فاسقانو خلکو په زړو کې به ستا دبدبه یې رعب وي او دریم نبی علیه السلام فرمایي کم سړی چې زما د طریقې مطابق زندگی تیروي الله پاک د رزق پراخي پر راولي رزق به پراخ او څلورم الله پاک په دین کې مضبوطي ور نصیب کوي پر دا دین باندې به په مضبوطۍ سره ولاړ اوس دا صفات د مسلمان چې نبی علیه السلام بیان کو پکار دی چې هر مسلمان یې په خپله زندگی کې راولي همدردي او چې همدردي وکړې بیا پر هغه باندې احسان مه اچوئ دویم دا چې حرص له زړه څخه وباسو چې زه د مور په نس کې وم ماته رزق چا راکوي بیا چې زه کشنی پیدا سوم پر یوه شي ما قدرت نه درلودی په هغه وخت کې زه چا ساتلم و چې زه ځوان سولم په ښه و په بد پوه سولم اوس به رزق نه کم پیدا نو حرامې طریقې پکار دی چې موږ نه خپلې حلالې طریقې حرص له زړه څخه وباسو بل دا صفت په ځان کې پیدا کړو چې همیشه و دین ته ترجیح پر دنیا باندې ورکړو دنیا د دین که ټکراو سره رالی موږ و دین ته ترجیح ورکړو دنیا پرېږدو بل دا چې خپل قومي رسمونه رواجونه د علاقې رسم او رواج دا پرېږدو د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق زندگی تیرو دا 15 صفات په ځان کې راولو د دې قصد و اراده خو به کوو چې دا به په زندگی کې راولو که به نه راولو